نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې ابو جندل راغلی او وایي یا رسول الله زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستا سره مدینې ته ځم. دلته نو سهیل وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه، یعنی زما زوی به بیرته ماته راکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله موږ خو تر اوسه لا صلح نه ده لیکلې، فقط شروع پسوي ده، اوس څنګه کیږي؟ ابو جندل پلاس ورکول کیږي کیا پر صلح اتفاق سوی دی، خو تر اوسه نوشته سوی نه ده. سهیل وویل آیا خبري او د خلی اتفاق کفایت نه کوي؟ خامخا باید نوشته سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو د خلی اتفاق کافی دی او بس دی. زوی دې در سره بوز. ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر، فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي، غواړي چې هغه د کفارو لشکر ته ورولي چې دلته نږدې پروت دی او دوی د صلح د نیوشته کولو د پاره بیرته راسي. د ابو جندل هیڅ وزړه نه لويده چې دوی د بیرته د کفارو په لاس ورکي، ځکه دوی مهاجر راغلی دی او اوس دې بیرته کفار دی او څوک دې نظم را وګرځوي. په تعجب کې سو او ناره وهي یا معشر المسلمین ایا بیرته کفارو ته بیول کېږم؟ هغه و ما ته زما په دین کې تکلیف راکوي، ما خپل دین ته نه پریږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا جندل صبر وک او بدله د الله جل جلاله څخه وغواړه، بشکه چې الله جل جلاله بتا او ستا ضعیف ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کړي. موږ د قریشو سره صلح کړې ده او پر دغه معاهد ورسره کړی دی، نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نسو کولای. د ابو جندل بیا هم وزړه نه لويږي، څنګه یې پریږدي چې کفار یې بوزي؟ بیا یې ناره شروع کړې، ویل ما و دوی ته مور پریږدي، ما خپل دین ته نه پریږدي. دلته نو مسلمانانو ژړل، وای دا څونه ذلت دی، څونه کښتوالي او بېوسي ده. د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي، بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او دوی ورته ګوري. د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات شو، د نن په زړه کې سوځل کیږي او دغه صلح چې وسوه ډیره بده او د ذلت صلح یې بلل. دا یې د ځانو د پاره ذلت باله او په دې صلح نه وخښ، نو یې ژړل. د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ور ولاړ شو. سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي او عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو جندل وڅنګ یا بغل ته رهیدي تر و ابو جندل ته ورنږدې کی او ورته وایي یا ابا جندل مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې ده لکه د سپي، یعنی د مشرک وینه قیامت او اهمیت نه لري. او بیا تر ورنږدې کی ورسته بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه تر واخلي او خپل پلار ووجني، مګر دا کار ونه کړ. ورونو دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولی په خپل سهیل نه وشي چې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ یې دغه د مرګ د پاره تشویقاوه؟ جواب: ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل په صلح کې داخل وو او ابو جندل رضی الله تعالی عنہ د دې صلح څخه د باندې دی، ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشرۍ تابع نه دی. نو ځکه علماء کرام وایي کم فرد چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل نوي هغه کارونه کولای شي چې هغه د مسلمانانو جماعت یې نشي کولای. هر څوک چې د یو جماعت عضو وګرځي د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی، مګر کم فرد چې په جماعت کې نوي داخل شوی هغه په هغه شیانو نه دی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي. مقصد دا چې دغه فرد لکه ابو جندل د مسلمانانو په قوانینو اتفاقیو او عهدو نوي مکلف.
نو ځکه ابو جندل کولای سوای چې سهیل ووژني، مګر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف وو، نسوای کولای چې سهیل ووژني. په هر صورت دا یو فقهي مسله و. نو ابو جندل یې بوتي او عمر رضی الله تعالی عنہ وايي ابو جندل دا نکړه خوښه چې پلار ووژني، کنه د کولای سوای چې تور واخلي او سهیل ووژني او مسؤل هم نو، ځکه د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل. سهیل چې ابو جندل د کفارو تر لشکره ورساوه بیرته راغلی او صلح نیوشته سو. اوس نو قریش د مسلمانانو د بارېدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړه چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو، ویل یا رسول الله آیا تا موږ ته خبر نو را کړی چې موږ به کعبه شریف ته ورځو او طواف به پر کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې مسلمانان کعبه شریف ته ورځي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچنی کوي، او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خوب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورياد کی او ویل تا موږ ته خبر را کړی وو چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف پر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو یا عمر، مگر ما درته ویلی و چې سږ کال به ورځو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا داسې نه وراته ویل. خیر مسلمانان ډیر خپه دي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ غوښته چې څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته را نقل کم چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي، چې ودغه سي حدیث ته چې امام بخاری او امام مسلم دواړو په خپل صحیح کې را نقل کړی وي، حدیث متفق علیه وای. هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ما ورته ویل یا رسول الله آیا ته په حق سره د الله نبی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې یم. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا ته پر حق نه یې او زموږ دشمنان پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې موږ پر حق یو او دوی پر باطل دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا زموږ وجل سوي کسان په جنت کې او د دوی دا په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بلکې دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نو ولې موږ په خپل دین کې و دوی تکشته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه رسول الله یم، د خپل رب نافرمانی نه کوم او هغه زما ناصر او مددگار دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا موږ ته نو ویلي چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو، مگر ما درته ویلی و چې ته به سږ کال ورځې؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم و فرمایل بشک چې ته به ورځې او طواف پر کوې، یعنی زما وینا حق ده خو وخت نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لکه داسې جواب چې غواړي چې ډیر مطمئن سي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه پوښتنې ځینې وکړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې کړې وې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې واقعا صدیق وو داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې په چپ کړي ویل یا ابن الخطاب دا رسول الله دی، د خپل رب نافرمانی نه کوي او الله یې هیڅ کله نه ضایع کوي. څه وخت نو تیر سوی چې سورة الفتح نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ وغوښتي او د سورة الفتح آیاتونه ورته تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ دا صلح یادول. آیا دغه صلح د حدیبیه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله شو. رواه البخاری و مسلم. اوس چې خبره خلاصه او فیصله شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړ چې حج حلال کړي، سرونه وخروي او احرام خلاص کړي، مګر د صحابه کرامو څخه یو هم نسو ولاړ.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو. د اول وار د پاره مسلمانان د علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړ چې ځانونه حلال کړي، یعنی د احرام د حالت څخه ووځي، مګر صحابه کرام یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احرام په خلاصېدو سره امر کړ، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار د سرو په خرولو د احرام په خلاصولو امر کړ، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریښول او خیمه ته ننوتی، او دا بیر ور سره ده چې د علیه الصلاۃ والسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمہ رضی الله عنها ملګری و، وهغه ته وویل خلق زما د امر اطاعت و نکي او بیریږم چې د الله جل جلاله قهر او عذاب پر نازل نسی. ورونو ځینې وختونه د شذ سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نور سره هغه فکر او حل نه موجود. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته ویل یا رسول الله تور ووزه او هیڅ چاته هیڅ موای، خپل هدي حلالک او سرخرون کوي راوغواړه چې ستا سر در وخروي. کوم وخت چې ستا اصحاب تا وویدي چې ځان دې د احرام څخه خلاص کړي، دوی ته هم بیل متابعت بل شي نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمه څخه راووتی و هیڅ چاته هیڅ ونه ویل، خپل هدي حلال کړه او سرخرون کوي راوغشتي. د علیه الصلاۃ والسلام سر یې ور وخراو. صحابه کرامو چې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر وخروي نو پوسوه چې خبره خلاصه سوه، عمره نسته. دوی هم ولاړ سوه، خپل هدي حلال کړه او د سرو په خرولو یې شروع وکړه. ځینې د ځینو نورو سرونه ورخروي، مګر څرنګه چې ډېر خوابدي او په قهر کې و، د خرولو په وخت کې یو د بل سرونه ورزخمي کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ځینو نفرو ورېشتان کوچني کړي دي، یعنی خرولې نه دي بلکې غچ کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمېږي چې سرونه یې خرولې دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچ کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمېږي چې سرونه خروي. صحابه کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمېږي چې سرونه خروي. اصحاب کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو او پر هغو کسانو چې غچ کوي. نو یې په غچ کولو هم اجازه وکړه. ورونو د دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سوره الفتح نازل شو. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی بشک چې موږ فتح او بری درکړې دي تاته ښکارا او روښانه بری. ورونو د حدیبیه صلح کڅه هم پښکارا او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي. په اول او سطحي نظر د دغه صلح د شرایطو څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله ماده د قریشو په ګټه دي، لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې دغه صلح د ښکارا تورو په لیدلو ډیر ناراضه وو. دوی خیال کاوه چې د مسلمانانو دغه 1400 سر قربانون کې لشکر په مخ کې قریش او دغه طرفداران هیڅ اهمیت نه لري. دغه قسم مشکلات او مخالفتونه ولی په تور نسی حل، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر وهغه نتیجو ته متوجه وو چې د نورو د سترګو څخه پټي او نهامي وي، او بل دا چې الله جل جلاله د علیه الصلاۃ والسلام سینه د ډیرو سختو پیښو د تحمل او زغملو لپاره خلاصه کړې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مثل توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل، او اصحاب کرامو ته ویل چې الله زما سره دی او ما نه ضایع کوي. د حدیبیه صلح ولی فتح وبلل سو،
حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله دا فتح او بری دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمایل هو دا لوی بری دی. دا ځکه چې په دغه صلح د قریشو لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړل شول. مسلمانان و دعوت او خپل نور دشمنانو ته فارغ شول چې دغه په خپل د مکه مکرمه د فتح سبب شو. د حدیبیه تر صلح ورسته پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی، د مکه مکرمه څخه مسلمانو شوزو و مدینه منوره ته هجرت وکړي چې په هغو کې یو هم ام کلثوم بنت عقبه و. عقبه خو پیژني، هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شایه د سجدې په وخت کې د اوښ کلمې ورکښولې. نو دغه شوزو مشرک اقربا په دوی پسې راغله، ویل دغه شوزي باید د هغه عقد او عهد په سبب چې په حدیبیه کې وسو بیرته موږ ته راکول سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی غوښتنه نکړه قبوله، ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل شوې وه پر دې اتفاق وسو که زموږ څخه یو سړی و تا ته درغلی که څه هم ستا پر دین وي بیرته به موږ ته راکوي. په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل شوی وو، نو په دغه ماده کې اساسا ښځې داخلي نه وي. او په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول هم نازل سو چې د سورة الممتحنه په 10 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني اے مؤمنانو کم وخت چې تاسو ته مؤمنې ښځې په هجرت سره راسي نو تاسو دوی امتحان کړئ. الله د دوی په ایمان ښه عالم دی، یعنی د زړه حال خو الله جل جلاله ته معلوم دی، مګر په ښکاره او ظاهر سره تاسو د هغو ښځو پوره تحقیق او معلومات کوي چې آیا دوی رښتیا هم د اسلام په سبب هجرت کړی دي. کومې دنیوي یا نفسانی ګټې خو بیا په نظر کې نه وي نیولې. او بیا که تاسو په دې پوه سواست چې دوی مؤمنان دي، بیا یې نو بیرته و کفارو ته په لاس مور کوي. نه دغه مؤمنې ښځې هغه کفارو ته حلال دي او نه هغه کافران دغه مؤمنو ښځو ته حلال دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوه سببو سره مؤمنې مهاجرې ښځې بیرته د کفارو په لاس نه ورکولې، ځکه یو خو دوی په هغه عهد او معاهده کې نه وې داخلي، او بل د الله جل جلاله صریح حکم وو. او دغه آیات شریف په آخره کې الله عز وجل فرمایي ولا تمسكوا بعصم الكوافر، او کافرانو ښځې په خپل نکاح کې مساتي. نو مسلمانانو هغه خپل کافر ښځې دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ خپل دوه مشرک ښځې طلاق کړي چې یوه معاویه په نکاح کړه او بل صفوان ابن امیه په نکاح کړه. ورونو اوس به د حدیبیه پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تفسیر وکړو، یا په بل عبارت یو څه پر وژغېږو. که موږ د حدیبیه صلح او د هغې مادې په غور او دقت سره تر نظر وباسو او د هغو نتیجو ته متوجه سو، بلا شکه دغه صلح د مسلمانانو د پاره لو او عظیمه فتح ده، ځکه تر دغه د مخه قریش د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نه کاوه، بلکې د دوی مقصد او هدف داو چې د مسلمانانو شان او شوکت، عزت او حیثیت د بین یوسي، او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني. قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځیده. هیڅ یې نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبرې د خلقو تر غوږو پورې ورسیږي، ځکه په جزیرة العرب کې دینی مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی او اوس د دوی د طرفه فقط و صلح ته رجوع کول
د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف او د دې دا معنا و چې قریش د دوی د مقابله څخه عاجز شو. دا خو فقط د صلح په متعلق خبرې وي او اوس راسي د صلح و مادو ته. که موږ د صلح څلورمه ماده تر نظر وباسو چې هغه داسې و: هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي کولای سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي کولای سي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریشو هغه خپل دینی زعامت او دنیوي ریاست هیر کړ. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بل خپل ځان څخه. نور نو کټوله خلق او پاته جزیره العرب په اسلام کې داخل سي، دا و قریش ته اهمیت نه لري او په دغه موضوع کې دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي کبه یو څوک د هر ځای چې بوو او د هر قبیله څخه چې بوو مسلمان سو، دوی به هغه باندې کاوه او واه. او نن ورځ وایي موږ په هیڅ کار نه لرو. آیا دغه د قریشو ناکامي نه ده او د مسلمانانو د پاره ښکارا فتح نه ده؟ تاسو په هیڅ هغه وینه بهونکي او وژونکي جنگونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده، په هغه جنگو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وژل نه، او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دي په زور سره مجبور کړي چې اسلام ته داخل شي، بلکې د هغو جنگو څخه د مسلمانانو یوازینی هدف داو چې وخلق ته دي په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول شي. که څوک غواړي چې مسلمان شي مسلمان دي شي، او که څوک غواړي چې پر خپل کفر پاتې شي پاتې دي شي. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة الكهف په 29 نمبر آیات کې فرمایي: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خو د خلق او د دوی د اراده په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي. او اوس دغه څلورمه ماده په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیات سره حاصل شو چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیاب جنگو هم لاسته نه وای راغلی، او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لویه کامیابی لاسته راوړه. تاسو په هیڅ چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر 3000 نفرو نه زیاتېدی، خو د 2 کلو په جریان کې د مکه مکرمه په فتح کې د مسلمانانو شمیر 10,000 نفر وو. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل شوی و: دوهم، دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی، دا به د 10 کلو د پاره ختمیږي، یعنی 10 کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي. دا په خپل د مسلمانانو د ښکارا کامیابی دوهم جزء، ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه کړي. دغه جنگونه هم د قریشو د طرفه شروع شو، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 13 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بدؤوکم اول مره. مگر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټول د دې د پاره وی چې قریش د هغه غفلت څخه راويښ شي او د الله عز وجل د لارې څخه د خلق منع کول پریږدي او د مسلمانانو سره په مساوات او برابرۍ ژوند وکړي. هر ډله د خپل هدف او مقصد د پاره مشغوله وي. او اوس چې د 10 کلو د پاره جنگ پریښول شو، هغه د قریشو د طرفه د اسلام څخه د خلق منع کول پای ته ورسېد، چې دا په خپل د هغه چا د پاره چې اول یې جنگ شروع کړی وو ناکامي، ضعف او شکست دی. او هر څه چې د معاهده اوله ماده ده چې هغه داسې وو: رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به 6 کال بیرته ځي او مکه مکرمه ته به نه داخليږي، او بیا پراتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د پاره راسي او مکه مکرمه ته داخل شي. دا ماده د هغه څه د پاره انتهاس و چې قریشو مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع کول، چې دا په خپل د قریشو د پاره ناکامي ده. 6 کال کېږي چې مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع و، او اوس په دغه ماده کې د قریشو د پاره د زړه د شکېدو خبره ده
چې مسلمانان یې فقط د یو کال دپاره د مسجد الحرام څخه منع کړ. اوس نو قریشو د دغه صلح په درو مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي او د هغه په مقابل کې په یوه ماده کې د ځان دپاره امتیاز واخیسته چې هغه درېیمه ماده وه او داسې وه: هر څوک چې د قریشو څخه د خپلو مشرانو بې اجازې و مدینې منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة والسلام به بیرته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته راغلی، هغه نفر بیرته و مسلمانانو ته نه ورکول کیږي. دا د قریشو امتیاز دی. مګر تاسې و دغه امتیاز ته وګورئ، دا یو پوچ او بې فایدې امتیاز دی. په دې امتیاز کې داسې شی نسته چې هغه دې مسلمانانو ته ضرر ورسوي. دا معلومه خبره ده. یو مسلمان چې تر څو مسلمان هیڅ کله د الله، رسول الله او د اسلام د شعار څخه نه تښتي، مګر هغه وخت بیا تښتي چې په ظاهره او په زړه کې مرتد سي. او که یو څوک په دغه اندازه مرتد سو، بیا نو مسلمانان به هغه ته ضرورت نه لري او د دغسې چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دي چې هلته پاته وي. او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغه ته اشاره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي: هر هغه څوک چې زموږ څخه و دوی ته ورسي، هغه الله را څخه لرې کوي. رواه مسلم. مګر هر هغه څوک چې د اهل مکې څخه مسلمان سي، که څه هم د دوی د هجرت لار مدینې منورې ته نه ده خلاص، یعنی د هغه صلح په سبب مدینې منورې ته هجرت نشي کولای، خو د الله جل جلاله مځکه پراخه ده. آیا هغه وخت چې اهل مدینه د اسلام څخه په هیڅ نه و خبر، د حبشې مځکه د مسلمانانو دپاره نه و پراخه؟ او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاته حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي: او که د دوی څخه موږ ته څوک راغله، الله عز وجل به هغو لره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کړي. رواه مسلم. اوس نو دغه درېیمه ماده که څه هم په ظاهره سره د قریشو عزت پکښې و، خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او ورختایی دلالت کوي او د دوی هغه ډیره بیره د دوی د بدپرستی پر دین او د دوی پر ټولنه ښکاره کوي. لکه دوی چې دا حس کړي وه چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی، نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې دپاره دغسې اقدام وکړو. مګر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا قبول کړه، هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریشو ته ور وتښتي، هغه دې بیرته مسلمانانو ته نه ورکول کیږي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودی او پر خپل دین د دغه شرطو څخه نه بیریدی. دا د دغه صلح د مادو حقیقت و. مګر هلته په ښکاره سره دوه شی وه چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا سو. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته ویلي وه چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو. نو اوس څه پېښه سوه چې نه هلته ورغلو او نه مو طواف پر وکړ. دوهم، دا معلومه خبره ده چې دی رسول الله دی او دی پر حق دی او الله جل جلاله د دین د لوړوالي وعده ورسره کړې ده. نو اوس څه پېښه ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلح کې هغو ته امتیازات ورکوي؟ دغه دوه شیه په مسلمانانو کې د شک، وسوسه او بې ځایه ګمانو سبب وګرځېده او د مسلمانانو احساسات ورزخمي کول، تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالب سو او دې ته نه پرېښول چې د صلح د مادو په نتیجه کې فکر وکړي. او شاید په مسلمانانو کې هغه څوک چې دغه غم تر تاثیر ډیر لاندې وو، هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، دی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل: یا رسول الله، آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل: هو داسې ده. او بیا دا ویل: آیا زموږ وژل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وژل سوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل:
هو داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ویل نو موږ ولې په خپل دین کې ورته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابن الخطاب زه رسول الله یم او د خپل رب نافرمانی نه کوم، هغه زما کومه کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا موږ ته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما درته ویلی و، مگر ما درته وویل چې سږکال. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا دا دې نه وراته ویل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته ورتلونکی یې او طواف به هم پر وکې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کړی وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و. خود دغه یو خبره پر زیاته کړه یا عمر تر مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رضا ورسره ځه، په والله هغه پر حق دی. او بیا د سوره الفتح دغه آیات نازل سو انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ راوغشتي او دغه آیات ورته تلاوت کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله سو او لاړ. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنہ پر دغه خپل کړو ډېر پښیمانه و. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي د دغه کړو په سبب می ډېر شکارونه کول، د هغې ورځې د خبرو د بیرې څخه خیراتونه ورکوم، روژې نیسم، نفل منځونه کوم، مریان آزادوم د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي. ورونو د حدیبیه د صلح په آخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کړم ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېدی په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړی د هغو کسانو څخه چې ودته عذابونه ورکول ځان خلاص کړي چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ. ابو بصیر د ثقیف د قبیله څخه وو او د قریشو حلیف وو. دی چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی د مکه مکرمه څخه و مدینه منورې ته مهاجر ورغلی. دغه ټول لار یې پیاده ووهل خو د قریشو دوه نفره تر شا په پسې و غواړي چې بیرته یې بوځي، مګر ابو بصیر مدینه منورې ته ځینې ورسېد او مسجد نبوي ته ورننوتی. ویل یا رسول الله مهاجر درته راغلی یم. فورا هغه د کفارو دوه نفره پسې راورسېده او ویل یا محمد هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده لکه څرنګه چې د صلح په مادو کې راغلي دي دی به بیرته موږ ته راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو واخلي بویزي. هغه ابو بصیر کش کړي او بیرته یې رهي کړي. ابو بصیر ناره وهي چې څنګه می کفارو ته پلاس ورکوي، ما دغه ټول لار پر پښو وهل او هجرت می راوکي او تاسو می بیرته ور تسلیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا بصیر قریب ده چې الله جل جلاله بتا او ستا ملګرو ته د نجات لار پیدا کړي. ابو بصیر مجبور سو دغه دوه نفر سره رهي سو و مدینه منورې ته نږدې د ذل حلیفه سره چې اوس آبار علی ورته ویل کیږي هغه دوه نفر کښینسته چې ځانونه هوسا کی او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره و. بندي هم ورسره دی. ابو بصیر و هغه یو نفر توای فلانه په والله دغه ستا توره ډیره شره معلومیږي. هغه ویل هو والله دا ډیره ښه توره ده او ما څو واره امتحان کړی ده. ابو بصیر ویل تیر ښکارا کړه چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره واخسته او هغه ووجي. دا بل پس غستاس هغه زغلی ابو بصیر توره پلاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني. چیرې ځنی ولاړ سي ټوله دشت خو هغه نږدې ځای مدینه منوره نو یې مخ د مدینه منورې پر طرف ونیوي. مشرک زغلی
ابو بصیر توره په لاس تر شا په پسې دی. هغه ځغلي د یې نه پسې پرېږدي. د ډېرې تېزۍ څخه یې دوړې ولاړېږي. دوړه په پسې ده. کم وخت چې کافر مدینې منورې ته ورسېدی مخامخ پر مسجد ورهېدی او په مسجد ورننوتی. ابو بصیر تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دوړو سپېره ولیدي او سا په اوږو شړي ویل دې سړي مرګ لیدلی دی. خو سړي نارې کړه والله زما ملګری ووژل سو او اوس ما هم وژني. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله الله جل جلاله ستا ذمه خلاص کړه تا زه ور تسلیم کړم او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې وو په هغه دی وفا وکړه او تا برته زه و دوی ته ورواستولم. هغه چې پر تا و هغه دی وکړه اوس ته په ما کار نه لري. الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما په لاس ورکړه او تا ځان خلاص کړ. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم برته را تسلیم ک لکه څنګه چې وعده مو سره کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دا کار وکي خو ستاسو څخه برته ولاړی ما خپل ذمه خلاص کړ. کافر به جواب سو او ابو بصیر یې پریښو. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله پریمږده چې په مدینه منوره کې و اوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا که په مدینه منوره کې و اوسېده معنا ما عقد مات کی. ابو بصیر ویل نو می پریږده چې هر چیرې زما خوښه وي هلته ولاړ سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما ستا سره کار نشته هر چیرې چې زه ولاړ سم ته آزاد او زما تر امر نه اعلان. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او تر ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلکو کې نشر هم شو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس دی دلره د جنگ اورې بلاوه کده د سره نفر وای. دا اشاره و چې یا ابا بصیر د کفارو او تکلیف ورکولو ته دوام ورکړه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکه مکرمه ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې وغرنی منطقه ده او په دغه غرو کې درختي او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د خبر وهغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې و او مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه پریښول او هجرت یې وکړي هغه ابو جندل مګر مدینه منورې ته نه ولاړ ځکه دای په هدی چې برته می کوپارو ته پلاس ور کوي. نو عیس ته ولاړ. هغه عیس چې غرنی منطقه او غارونه پکښه و. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي او کوم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حمله هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې و او د هغه صلح په سبب یې مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای هغه هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوی مهاجر مسلمانان د مدینه منورې په عوض عیس ته ځي. څو په عیس کې او یا نفر مسلمانان سره یو ځای شو. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حمله کوي. قریشو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسو په مابین کې دی څه سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه پر خپل وعده یم. قریش ویل ابو بصیر او دغه ملګری څه کارونه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هغه ما و تاسو ته در تسلیم کړي اوس په ما پورې تعلق نه لري. قریش ویل کوم د هغه سره جنگ وکړو ته خو په مداخله نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه هیڅ کار نه درلرم ځکه زموږ او تاسو په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریش او عیسی ته یو لشکر ولېږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي. خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی. غواړي چې هغه خپل چلیکي حملو ته دوام ورکړي. جبهه‌ای جنگ نه کوي. د قریشو لشکر ورغلی او ډېر موده په انتظار ورته تیر کړه خو څوک د دوی د جنگ لپاره نه راووتی. د قریشو لشکر بیرته به نتیجه ولاړ
مګر د قریشو چې هر قافله تیریږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ حمله پر کوي. د قریشو قافله بیا په خطر کې شوه او په فارغ زړه نسی تیرېدلای. اوس نور هغه کسان چې تر مدینه منوره او تر مکه مکرمه د باندې و اسلام ته داخليږي، یعنی بیل قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوې و اسلام ته داخل سي هغه فکر کوي چې زه ولی مدینه منوره ته ولاړم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم، ولی عیسته نظم او د ابو بصیر سره کومک نکوم. نو هغه نوی مسلمانان په عوض د دې چې مدینه منوره ته ولاړ سي عیسته زی ترڅو چې په عیس کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای شو. پوره لشکر ځنی جوړ شو. قریشو هر څه کوشش وکړي چې دغه خطر د ځان څخه لري کې په وسایل سره پوره. اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د سره دي د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یو قافله هم سالمه نسی تیرېدلای. قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې سالمه تیر شي، مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي، سالم نسی تیرېدلای. د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتېږي. یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بند شوې، بلکې د خوراکي شیانو قافلې هم پر بند شوې. په خپل مکه مکرمه غذایی مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع شوه چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع شوه او کاختی جوړ شوه. او قریش چې دغه خطر د لری کولو د پاره هر څه کوشش کوي بے فائدې دي. نو قریشو د ابو سفیان په مشرۍ و مدینه منوره ته یو ډله ولېږل، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم د الله روی مدر وړي دي، رحم وکړه. هغه شرط چې موږ د حدیبیه په صلح کې ایښی وو هغه نه غواړو. ورونو قریش کم شرط نه غواړي؟ هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډیر خفا او ناراضه و، هغه شرط چې مسلمانانو د ځان د پاره ذلت باله. دا هغه شرط وو چې ویل د مکه مکرمه څخه کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي. اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو، هغه مهاجر خلق د ستاسره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تیر سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهرباني په سبب تر دغه شرط تیر سو. دا هغه شرط وو چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله، مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه وو. دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ته وی چې دغه صلح څخه ناراضه وي او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کښتوالی دي، تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده. اوس څنګه سو؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی. دغه د حدیبیه صلح تر 2 کلو پورې دوام وکړي، که څه هم عهد د 10 کلو د پاره وو، خو 2 کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیله د خزاعه پر قبیله وکي لغوه او مات شو، چې دا واقعه به د مکه مکرمه د فتح په قصه کې ان شاء الله درته بیان سي. اوس چې په دغه صلح سره د قریشو لاسونه وتړل شو او پر مسلمانانو حمله نسی کولای، نو مسلمانانو ته دا موقع برابر اسوه چې هغه دشمن ته متوجي سي کم چې احزاب یا د خندق د غزا د پاره کفار سره یو ځای کړي وو. د خندق د غزا د پاره چا کفار سره راټول کړه؟ د خیبر يهودو. دغه يهود و چې احزاب او ډلې په حرکت راوسته. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صلح په واسطه قریش د میدان څخه وېسته، نو اوس کولای شي چې د يهودو سره بل مداخله څخه د قریشو مقابله وکړي، ځکه قریش د حدیبیه په صلح وتړل شو. ورونو تر دغه ځای پورې د حدیبیه د صلح واقعات و او د صلح نتیجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمره پریښول او بیرته مدینه منوره ته ولاړ، مګر د عمره په عوض د مسلمانانو د پاره صلح او آرامي ورسره یوړه چې دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته
د دعوت میدان پراخه او لوی سو. د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای سوای او د الله جل جلاله د طرفه چې دغه صلح پر واقعه کومه تفسیره نازله سوه هغه په سوره الفتح کې ده او د سوره الفتح په معنا تر هغو نسو پوهېدلی چې د حدیبیې د صلح قصه نوی را معلومه. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، بشک چې موږ تا ته فتح او بری درکړی دی ښکاره او معلومداره فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپله د حدیبیې صلح ده، ځکه دغه بېغمي او قراري چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښه سوه. مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ سوه او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نشي پر غالبه کېدلی. هیڅ چا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پرلپسې حمله حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بېځایه اوازې وي چې خلک یې مسلمانانو ته نه پرېښول. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.